مړه وی که غوزار دی نو یا دلته او یا هلته مړه وی که غوزار دی نو یا دلته او یا هلته اوس چې امر د سرکار دی نو یا دلته او یا هلته دا ځل مه ځه دا ځل مه ځه ښه ایثار شه دا ځل زړه زما ښه نه دی زویه څه دي خو روزګار دی نو یا دلته او یا هلته او څه مې دلته درته وکړو څه به هلته درته وکړم څه مې دلته درته وکړو څه به هلته درپته وکړم را په غاړه انتظار دی نو یا دلته او یا هلته او ښځه ټیک شوه جي صحیح شوه ښځه ټیک شوه جي صحیح شوه دا به نسکو دا حرام دي شیخه منمه خمار دی خو یا دلته او یا هلته او دومره صبر خو به خدایه نو بیخي زما ونشي دومره صبر خو به خدایه نو بیخي زما ونشي زه بیمار یم او دا هنار دی نو یا دلته او یا هلته ګرانو مینوالو یو ځلې بیا پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب مانیروال یو ځلې بیا تاسو ته مخاطب شو د خپل طرف نه د خپل ټیم د طرف نه درته سلامونه کوم او ملګرو بخښنه درنه غواړم ورځې وشوي چې ویډیو مې نه ورکړې سو بیمارۍ په وجه باندې رانه پروګرامونه پاتې شوي وو خو انشاءالله ما تاسو سره واده کړی ده او دا واده به زه سرته کوم او زه به راځم او تاسو سره به بیا مخاطب کېږم سره د نوو ملګرو نن هم راغلی یم بارکي کیمپ ته راغلی یم چېرته کې چې زمونږ یو مسافر ملګری خو ورته نشم ویلی ځکه چې لر او بر یو دی یو د افغانستان د پکتي نه راغلی دی او پکتیوالي تخلص هم دی او دلته کې شته دی دلته کې ژوند کوي د ورځې شپې دلته کې تیروي او لکه د خپل افغانستان په شان مینه خپل پاکستان سره کوي او بیا KPK سره کوي علامه محمد پکتیوال را سره ناست دی زما در څنګ دی راځئ چې اول هغوی سره یو څو خبرې وکړو او بیا به ترېنه شعرونه اورو ډېر ښه شعر لیکي کتاب یې هم راغلی دی یو ناول یې لیکلی دی چې زما استادان شاعران هم نشي لیکلی مورې دا جنګ ولې دی ډېر سوالیه نشان دی او د هغه په شعرونو کې هم ډېر غټ سبق پروت دی زه هم چې تاسو یې را سره در اخره پورې واورئ خوندونه ترېنه واخلئ راځئ اول هغوی سره یو څو خبرې کوو بیا به ترې شعرونه اورو پکتیوال صاحب پروګرام کې درته په خیرالي وایم ډېره مننه صاحب صاحب چې زه خو دومره یم هم نه او تاسو دلته مونږ ته راغلئ او مینه م راکړه ډېره زیاته مننه کوم او ستاسو مینوالو ته هم سلامونه وایم او مونږ شاعر سړی خو به څه وایي خو بس غزلونه به را سره یو غزل به درته ووایم چې نوی مې لیکلی دی وایي پرې بږدم دا چم له مانه نه کېږي پرې بږدم دا چم له مانه نه کېږي او مړ به شم صنم له مانه نه کېږي او ستړی شم جومات کې په تسبو اشنا ستړی شم جومات کې په تسبو اشنا میکدې ته زه ورځم له مانه نه کېږي او ملا ټولې چارې تا را باندې وکړلې ملا ټولې چارې تا را باندې وکړلې تعویض دې سوځوم له مانه نه کېږي او بل یو شعر دی چې درته ډالۍ کوم وایي نور یم ستړی په قرار مې پرېږده نور یم ستړی په قرار مې پرېږده او ژوند د ځه په خپله لار مې پرېږده او پوره خو چېرته نه شولې ارمانه پوره خو چېرته نه شولې ارمانه ورځه ارمانه په انتظار مې پرېږده او نه غواړم ژوند زه نه غواړم اشنا نه غواړم ژوند او زه نه غواړم اشنا وګڼه مړ د مړو په شمار مې پرېږده او ګونګی وم ما به یوه خبره نه کړه ګونګی وم ما به یوه خبره نه کړه او کړمه نن ګیله په اقرار مې پرېږده ته راته ملا شو زه به شم منصور ته راته ملا شو زه به شم منصور فتوا د کفر ورکړه او په دار مې پرېږده او یو ځل درته ګورم بیا مې مړ کړه یو ځل درته ګورم بیا مې مړ کړه وکړه باور په اعتبار مې پرېږده او جلاده یوې سجدې ته اجازت راکړه جلاده یوې سجدې ته اجازت راکړه او خیر دی تر خالق او جبار مې پرېږده او وایي پکتیاواله ازار شوی وایي پکتیاواله ازار شوی او خوښ یم په ازار او په ازار مې پرېږده ډېره زیاته مننه پکتیاوال صاحب چې تاسو مونږ له ټیم راکو مونږ به راځو مونږ خو داسې ملګري ګورو او بل ډېر زیات خوشحاله شومه چې تاسو افغانستان سره تعلق دی یو داسې سیمې سره او ملګرو ته هم چې د دی او زمونږ په ویلو کې لږ فرق دی خو ملګري ترېنه خوندونه اخلي یو څو شعرونه درته محمد ګل منصور صاحب ډالۍ کوم او بل غزل به هم د نه اورو چې که نن یې پرېښو د باور وکړه سبا یې وجني
کننې پرېښو د باور وکه سبا یې وجني او هغه د امن نوم اغستی خامخا یې وجني ښکلې ډرامه خو د یو کردار یې ډېر خفه کړم ښکلې ډرامه خو د یو کردار یې ډېر خفه کړم ګوره پښتون چې پکې وجني نو پرخچه یې وجني ملګرو پکتیاوال خواته بیا ورځو د پکتیاوال نه غزل ومورو د غزل چې ترې واورو نو بیا به ترې یو نظم او ډېر ښکلی نظم هم لیکي څنګه چې په غزل کې کمال کړی داسې په نظم کې هم د کمال در حده رسېدلی دی نو ورځو او د پکتیاوال نه بل غزل ومورو چې خوندونه ترې واخلو پکتیاوال خپلو مینوالو ته بل غزل هم ډالۍ که چې خوندونه ترې واخلي ډیره مننه صاحب او یو شعر مې لیکلی دی چې نظم به ورته ووایو شاید خو خوند به ډېر لري خلکو ډېر خوښ کړی دی او مینوالو ته به یې ډالۍ کړو وایي لمر ته به مې نه کتل سپوږمۍ ته به مې نه کتل لمر ته به مې نه کتل سپوږمۍ ته به مې نه کتل زړه ته به مې نه کتل سلګۍ ته به مې نه کتل او خوهر غریب سړی وم شپېلۍ ته به مې نه کتل اوس چې رازلمی شومه پرې پوه شومه بوډا ته به مې نه کتل بوډۍ ته به مې نه کتل او هلک ته به مې نه کتل جلۍ ته به مې نه کتل او اوس چې شوم مین د سره تیر شومه اوس چې شوم مین د سره تیر شومه ټوپک ته به مې نه کتل ګولۍ ته به مې نه کتل شپانه ته به مې نه کتل شپونکۍ ته به مې نه کتل او سم دم سړی وم بیتبار شومه سم دم سړی وم بیتبار شومه کاغذ ته به مې نه کتل ډالۍ ته به مې نه کتل لیک ته به مې نه کتل سیالۍ ته به مې نه کتل او خوښ مې ستا دا شعر شو پکتیاواله راته وایه خوښ مې ستا دا شعر شو پکتیاواله راته وایه شعر ته به مې نه کتل شاعرۍ ته به مې نه کتل او باد ته به مې نه کتل سلۍ ته به مې نه کتل ډیره زیاته مننه پکتیاوال صاحب غزلې او شعرونه خو ملګرو سره شریک کړو خو زه وایم چې تاسو په کومه خاوره باندې ژوند کړی دی یا تاسو د کوم دور نه راوتي یا دلته کې څنګه ژوند هم کړی دی د هغې نکاسي تاسو په نظم کې هم کړي یو ډېر ښه نظمونه هم تاسو لیکلي دي ډېرې ښه ناولې تاسو لیکلي دي زه غواړم او د هغې نه مخکې سره یو شعر شریکوم او بیا به راته هم هغه نظم وایي چې ما روپۍ او تا ډالرو باندې وجني ما روپۍ او تا ډالرو باندې وجني لر په بر او بر په لرو باندې وجني پښتانه په ټوپک نه مړي لیونیه پښتانه خلک خبرو باندې وجني ملګرو راځئ پکتیاوال خواته ورځو او نظم ترې ناورو او خوندونه ترې ناخلو پکتیاوال صاحب خپلو مینوالو ته نظم هم ډالۍ که چې ډېره مننه صاحب مینوالو ته به زه خپل نوی نظم هم ډالۍ کړم د دې قام په موږ حق ده او دعوه یې کوو هغه که لر او بر قصې موږ ډېرې نه کوو چې مثال لر او بر موږ ته ټول یو پښتون ده چې هغه که په هر ځای دی یو وروڼه یو او زه له ټولو پښتنو سره مینه کوم زه د دې قام دعوه کوم په دې قام په موږ باندې حق ده خو یو نظم د خبرې اوږدېږي چې زه به څنګه نه ځورېږم زه به څنګه نه ځورېږم چې سکولونه په اور سوځي جوماتونه په اور سوځي لفظونه په اور سوځي قرآنونه په اور سوځي دا نښه د قیامت ده د قیامت نه زه وېرېږم زه به څنګه نه ځورېږم زه به څنګه نه ځورېږم چې انسان شو بې اعتباره اوس میزان شو بې اعتباره چې جهان شو بې اعتباره هر ارمان شو بې اعتباره چې اذان کړي زما په غوږ کې دغه په خوله چې کافر کېږم زه به څنګه نه ځورېږم زه به څنګه نه ځورېږم چې خیال نه کړې دې زاري ته ته ګوره دې ښکاري ته او بچي د ازاري ته او زمونږ ناچاري ته او مثال مې د مرغه دی چې بې وخته زه ښکار کېږم زه به څنګه نه ځورېږم زه به څنګه نه ځورېږم انګریزی ټوپک دې راوړو او روسۍ ټوپک دې راوړو دا پردی ټوپک دې راوړو لیونی ټوپک دې راوړو په خپل منځ کې سره وجنو زه په هر څه ښه پوهېږم زه به څنګه نه ځورېږم زه به څنګه نه ځورېږم چې پښتون را نه خفه ده او بدلون را نه خفه ده چې سکون زمونږ نشته اوس سکون را نه خفه ده چې لیلا یې دلته مړه شو اوس مجلون را نه خفه ده او د وخت لاسونه سره دي زه د وخت نه بېزارېږم زه به څنګه نه ځورېږم زه به څنګه نه ځورېږم په کابل په کندهار کې په نیمروز او په تخار کې په هنګو پړه چینار کې هم په کلي هم په ښار کې دا زما وینه بهیږي د ظلمونو په قطار کې دا زما وینه بهیږي زه د امن یوه کښتۍ یم د غماس په زور ډوبېږم زه به څنګه نه ځورېږم آخري مقطع درته وایم نظم اوږد دی چې دا زه به څنګه نه ځورېږم دا سړی چې پکتیاوال دی دا څومره د کمال دی دا چې سولې تلیوال دی دا د امن کلیوال دی
دا سړی چې پکتیاوال دی دا څومره د کمال دی دا چې سولې تلیوال دی دا دامن کلیوال دی دا سړی خو لیونی دی دا سړی خو لیونی دی دا څومره ډېر وبال دی دا سړی چې پکتیاوال دی دا بازې پسې بد وایي او د دې بازو نه کړېږم زه به څنګه نه ځورېږم زه به څنګه نه ځورېږم. ډیره زیاته مننه پکتیاوال صاحب. ملګرو شعرونه هم واورېده او نظمونه هم واورېده هغه په تاسو باندې پرېږدمه او ډېر زر به وي چې په یو بل پروګرام کې به بیا تاسو سره مخاطب کېږو. در هغه دمه پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.